السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د لسم درس څلورمه برخه ده په قرآن کریم کې د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم دوهمه نښه پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورت یوسف دوهم نمبر آیت ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو. قرآن په کومه ژبه نازل شوی؟ په عربي ژبه نازل شوی. نو موږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو، تر څو موږ وکولی شو چې د قرآن په ترجمه پوه سو. انشاءالله روزه را روانه ده، کله چې تراویحو ته درېږو د هغه په معنا پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم دوهمه نښه پیژندنه ده. سورة البقره 22 نمبر آیات. سورة البقره 9 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. سورة البقره 22 نمبر آیات یو برخه ده. ترجمه یې داسې ده: هماغه ذات چې ستاسو لپاره یې ځمکه فرش وغوړوله، اسمان یې چت جوړ کړ. زه دلته راځم چې په قرآن کې د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم دوهمه نښه څه ده؟ هغه اسمونه چې په الف ممدوده او همزه پای ته رسیږي هغه ته موږ شوی مؤنث اسم وایي. دلته اوس راځم ګورم چې موږ په دې آیات کې کوم اسم لرو؟ وینئ؟ سماء چیش ته وایي؟ اسمان ته وایي. په کومو حروفو پای ته رسېدلی؟ زه به دلته پیدا کړم چې الف ممدوده او همزه کمه پیدا کړه. دې ته زه اوس څه ولیکمه؟ دا کوم اسم ده؟ دلته کولی شئ چې ورته ولیکئ غیر حقیقي مؤنث اسم ده. غواړم یو موضوع ته دلته اشاره وکړم. ټول هغه نومونه چې په الف ممدوده پای ته رسیږي هغه مؤنث نه دي. لکه دلته اوس راځم بنا چت. نو زه اوس دلته څنګه کولی شم چې آیا دا مؤنث ده که مذکر؟ دا مذکر ده. دا زما څنګه پیدا کړو؟ که غواړئ چې هغه اسمونه چې په الف ممدوده او همزه پای ته رسېدلي دي دا باید تاسې وکولی شئ چې ډکشنري کې چک کړئ. هغه تاسې ته ښایي چې دا مؤنث ده که مذکر. ولې ډېر کم اسمونه په الف ممدوده او همزه په قرآن کې دي. بیا هم که غواړئ چې ځان مطمئنه کړئ ولاړ شئ ډکشنري وګورئ، هغه تاسې ته معلومات درکوي چې دا مؤنث ده که مذکر ده. نو بعضې اسمونه په الف ممدوده او همزه پای ته رسېدلي ولې مؤنث نه دي، هغه مذکر دي. نو کوشش وکړئ مخکې له دې چې د هغه جنسیت معلوم کړئ باید له ډکشنري نه استفاده وکړئ. لکه په تېر درسو کې چې ما وویل ډېر اسمونه تر 15% په تای مربوطه خلاصوي. ډېر کم اسمونه دي چې په الف ممدوده او همزه پای ته رسېدلي چې د هغه جنسیت مؤنث ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. سورة البقره 9 آیات یو برخه ده. ترجمه یې داسې ده: موسی علیه السلام وویل هغه یعنی الله جل جلاله وایي چې داسې تکه ژیړه غوا دی. نو دلته راځم ګورم چې موږ د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم دومه نښه وویله چې هغه اسمونه چې په الف ممدوده او همزه پای ته رسېږي. زه اوس دلته ګورم څه ده؟ صفراء معنا څه ده؟ تکه ژیړه. په کومو تورو پای ته رسېدلی؟ په الف ممدوده او همزه ما پیدا کړ. زه به دلته ورته ولیکم چې دا غیر حقیقي مؤنث اسم ده. لکه په تېر سلاید کې چې ما وویل ټول هغه اسمونه چې په الف ممدوده او همزه پای ته رسېږي هغه مؤنث نه دي. استثناءات شته. نو که غواړئ چې ځان مطمئن کړئ له ډکشنري څخه استفاده وکړئ مخکې له دې چې تاسې جنسیت پیدا کړئ. ښه، د نننۍ درس لنډیز په قرآن کریم کې د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم دوهمه نښه وپېژندله په سورة البقره 22 نمبر آیات او 9 آیات. او له ټولو څخه مې دا هیله ده چې دا آیاتونه په مکمله توګه له ترجمې سره وګورئ. او له ټولو څخه مې دا هیله ده چې سورة القاریه له ترجمې سره وګورئ. هغه د پرون او د نننۍ د غیر حقیقي مؤنث اسم
نښې چې مو زده کړي دي هغه تطبیق کړئ. که چیرې مو دوهمه نښه پیدا نه کړه، لومړۍ نښې ته ولاړ شئ. لومړۍ نښه چې وه هغه اسمونه چې په تای مربوطه پای ته رسېږي هغه ته موږ څه وایي؟ غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم ویل کېږي. کله مو چې پیدا کړه ماته یې کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ چې تاسې څومره غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسمونه په دې سوره کې پیدا کړل. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به هر ورځ له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.